آیا تاسو پوهیږئ چې روژه تاسو د شوګر او د زړه ناروغتیو نه بچ کوي؟ جی ناظرین، تاسو ګورئ عباسین خبر، زه یم شهید جان صاحب. او که تاسو زموږ چینل باندې نوي یاستئ نو چینل لایک او سبسکرایب ضرور کوئ. د رمضان روژې د ټول کال کې د وقفې سره روژه نیول د خوراک اشتها قابو کوي. او که دا سمه طریقه عملي شي د انسولین خلاف مزاحمت، د وزن کمښت او د صحت نورو مسلو ته ګټه رسوي. د صحت ماهرین وایي چې د رمضان میاشت کې تقریبا 12 غنټې روژه نیول د بدن هارمونونه نورمل کوي چې د لوږې احساس پیدا کوي. په دې سره به تدریجي توګه اشتها هم کمه شي. د رمضان میاشت کې د مسلمانان د سهار نه تر ماښامه پورې روژه نیسي چې دا نه یوازې د بدن د نظم لپاره بلکې د صحت لپاره ډېر مثبت اثرات لري. د روژې له برکته صحت ته رسېدلې ګټې د رمضان نه پس هم جاري. نو هم دې له وجې د دنیا په مختلفو برخو کې وقفې سره روژه نیول عام شوي دي. د ډاکټرانو په وینا روژه د بدن اضافي چربي کموي، خو دا یوازې هغه وخت ممکنه ده که چیرې د روژه ماتې نه پس متوازن خوراک وخوړل شي. روژه د شوګر او د زړه د ناروغتیو مخنیوی کوي، اهم رول لوبوي. او تر ټولو اهم دا چې د کلسټرول او د وینې شوګر کچه کموي. د کلونو تحقیق ښودلی چې روژه د کینسر خطره کمولو کې هم مرسته کوي. البته دا یوازې هغه وخت مؤثره ده که د بدن دننه کینسر حجرې لا نه وي جوړې شوي. د روژې پر مهال د انسان په ځیګر کې د کیټون مقدار زیاتیږي. دا یو کیمیاوي ماده ده د بدن فاضله چربي سوځوي. ساینسدانانو موندلې چې روژې نیولو سره د کیټون مقدار لوړیږي چې دا د بدن لپاره ډېر ګټور ثابتیږي. جی ناظرین، داسې مزید ویډیوز لپاره عباسین چینل لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.